یو ډېر اهم معلومات تاسو سره شریکوم. دا معلومات د هغه کسانو دپاره دي د چا چې تازه واده شوي وي یا واده یې نږدې وي، ځکه چې ډېر کسان چې دي هغوی په دې هم نه پوهېږي چې خپله ښځې سره به څنګه په مینه محبت سره ژوند تېروو، کوروالی او داسې نورې مهمې مسلې. یو داسې خاص ځای درته ښایم چې هغې سره تاسو خپله مېرمن چې د هغې سره مینه کولی شئ او هغه داسې به ووایي چې شوق کې راځي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ډېر اهم معلومات تاسو سره شریکوم. دوستانو، هسې کوم تازه واده کړي کسان چې دي هغوی ته خپل ملګري هم داسې خبرې کوي، هغوی پوهوي چې په دې طریقه باندې به کوروالی کوي یا هغه طریقه باندې. خو زیات کسان چې دي داسې کارونه کوي چې هغه د دین اسلام نه خلاف وي، یعنې هغه یو انګریزي سوچ سره هغوی ته طریقه او ټریننګ ورکوي. نو د دې هر څه نه ځان ساتل پکار دي. ټولو نه اول خو دا په یاد ولرئ چې که یو څوک واده وکړي نو د واده نه پس که په کور کې ځینې وخت مشکلات را پیدا کېږي، خپلې ښځې سره په وړه وړه خبره باندې جنګونه کېږي، نو د دې هر څه نه د ځان ساتلو دپاره یو ډېر اهم مسله، یو ډېر اهم خبره تاسو سره شریکوم چې هغه کوم څیز دی چې تاسو خپلې ښځې ته نږدې کوي او کومې خبرې هم چې تاسو خپلې مېرمنې ته خپلې ښځې ته کوئ، نو ستاسو نه به ځان قربانوي. دوستانو، هغه مینه ده. مینه د ښځې د سړي په وجود کې یو داسې څیز دی چې که تاسو یې وکړئ او تاسو داسې وړې وړې خبرې چې دي هغه هېرې کړئ او مینې محبت ته مخه وکړئ، د یو بل خبرې برداشت کړئ، یو بل ته وخت ورکئ او د یو بل کوم غصه یا کوم داسې وران کار چې وي هغې ته صبر وکړئ او هغه معاف کړئ، نو یقین لرم چې ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي. زما په دې ویډیو کې مقصد هم دا و چې مینه یوازې یو داسې څیز دی چې ستاسو ژوند د خوشحالو ډکولی شي او ستاسو ژوند ښایسته کولی شي. که ستاسو د ما دا پیغام خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ.